د اختر په ورځ ټول خلک پاکي او ډیر کله نوي جامې اغوندي. د کورنۍ ټول نجونې، میرمنې او ماشومان لاسونه سره کوي. خو دا ځل چې هر ځای ټول بندیز دی نو هیڅوک هم چیرته نشي تللی او زه نیکریزې هم نشم ایښودلی. د روژې میاشت په ختمېدو ده او مسلمانان د اختر تیاری نیسي. خو د ټول بندیز پر مهال به یې د اختر لمانځلو بڼه او جامې څه ډول وي؟ د ټولنیز واټن له امله سږکال اختر له خپلې کورنۍ او ملګرو سره د پخوا په څېر نسم لمانځلی، خو د غږیزو او ویډیویي ټلیفونونو له لارې اوس هم داسې احساسولی سو لکه یو ځای چې یو، او جامې به هم هر څوک له خپل ذوق سره برابرې جوړوي، که څه هم اسلام راښیي چې حیاناکه جامې واغوندو. فاطمه د هغو کسانو لپاره چې نوې جامې نشي اخیستلی یوه ویډیو جوړه کړې ده او خلک دې ته پکې هڅوي چې له هغو توکو نوې جامې جوړې کړي چې په کور کې یې لري. پوهېږم دا ډېره سخته ده چې له خپلې کورنۍ او ملګرو لرې اوسئ په ځانګړي ډول د اختر پر مهال، خو دا مهمه ده چې کور کې پاتې سئ او خوندي اوسئ. همدا د ټولو په ګټه ده. په کور کې عبادت وکړئ. زموږ د دین او عقیدې یوه لویه برخه دا ده چې ښې او منظمې جامې واغوندو او ښه ښکاره شو. د یوه مسلمان سټایلسټ په توګه مې پریکړه وکړه چې خواله رسنیو کې پر خپلو اکاونټونو د خپلې خوښې د 3 ډوله جامو په اړه پوسټونه وکړم. د تمې خلاف د ډیرو د پام وړ وګرځېدې او په خواله رسنیو لاس په لاس شوې. هیرا به د اختر په ورځو کې د خلکو کورونو ته تلله او نکریزې به یې ورته ایښودلې. خو اوس د ټولبند پر مهال غواړي د ټیک ټاک له لارې خلکو ته د نکریزو ایښودلو چل ور زده کړي. اختر کې لیده کاته ډیر وي، خو دا ځل دا هر څه نشو کولی. د نکریزو ایښودل اسلام کې سنت دي. خلک یې پر ویښتانو، نوکانو، لاسونو او پښو ږدي. دا یو ډول خوشحالي درکوي. اختر مو مبارک شه. دعا کوم چې له اوسني سخت حالت سره هم بختور او خوندور اختر ولرئ.